السلام علیکم دوستانو د بالیووډ اکټر عرفان خان په حق باندې ورسېدو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات درکم نو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي نوي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي دوستانو د بالیووډ اکټر عرفان خان سره تعریف محتاج نه دی او تاسو به هم پیژنئ عرفان خان مسلمانو او د په انډیا کې اوسېدو عرفان خان په 1967 کې پیدا شوی وو په 2018 کې عرفان خان ته پته ولګېده چې د کینسر دی د هغې نه پس دی لندن ته لاړو او هغلته کې ځان له یو کال علاج وکړو په 2019 کې عرفان خان واپس انډیا ته راغو او دلته کې علاج شروع کړو 2 ورځې مخکې د عرفان خان طبیعت ډیر زیات خراب شو چې دی په هسپتال کې داخل کو او دی د کینسر سره په جنگ کې مړ شو د عرفان خان مړي لا یو کس هم رانغو یعنی د هغه مړي لا یو اکټر هم نشي راتلی چې د هغې وجه دا وبا ده د عرفان خان په جنازه کې به صرف 100 کسانو ته اجازت وي د عرفان خان پوره نوم شهباز عرفان علي خان دی عرفان خان په خپل اکټینګ باندې ځان لا دومره فینس جوړ کړي وو چې عرفان خان با کم یو فلم هم جوړ کو نو هغه به هټ کېدو الله تعالی دې د عرفان خان مغفرت نصیب کړي دوستانو دا و زموږ ننني معلومات کې ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان